اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګران زده کوونکو، هیله ده چې سلامت وئ. د نن ورځې د درس موضوع ده متحول او مجهول. په یاد ولرئ زده کوونکو چې په الجبر کې دغه دوه اصطلاحات ډېر مهم او ډېر کارېدونکي دي. تر څو چې د دغو دوو اصطلاحاتو منځ کې توپیر ونه پېژنئ، د الجبر زده کړه مشکله ده. نو مهمه ګڼم چې تاسو دغه دوه اصطلاحات په صحیح معنی سره زده کړئ شئ. اول متحول هر هغه سمبول او توری چې زیات قیمتونه ترلاسه کولی شي، یعنی په زیاتو قیمتونو سره صحت پیدا کوي، دغسې یو سمبول توري ته موږ متحول ویلی شو. مجهول هر هغه توری یا سمبول چې یوازې یو قیمت اخیستلی شي، معنا ده چې په یو قیمت سره صحت پیدا کوي، نو هغې ته به موږ څه وایو؟ مجهول وایو. وګورئ د متحول مثال ته. په غیر مساواتو کې درته ښیم. لیکم چې x منفي 3 کوچنی دی 10 څخه. معنا ده چې د x پر ځای کوم عددونه لیکلی شو چې د هغې څخه 3 تفریح شي او هغه د 10 څخه کوچنی قیمت وي. پام وکئ، x پر ځای که زه مثال 10 ولیکم، څو ولیکم x پر ځای؟ x پر ځای زه مثال 10 لیکم. 10 منفي 3 څو کېږي؟ 2 کېږي. 10 منفي 3 څو کېږي؟ 2. 2 د 10 نه کوچني دي، صحت لري. x پر ځای که زه 9 ولیکم، 9 منفي 3 څو کېږي؟ 6 کېږي. 6 د 10 څخه کوچني دي. صحیح؟ 6 د 10 څخه څه ډول دي؟ کوچني دي. دغسې که د x پر ځای مونږ 8 ولیکو، 8 منفي 3 څو کېږي؟ 15. 15 کوچني دي د 10 څخه. صحیح؟ 8 منفي 3 د 10 څخه څه ډول دي؟ کوچني دي. همداسې ترتیب سره مونږ کولی شو x ته نور قیمتونه هم ورکړو. نو دا چې x د یو څخه زیات قیمتونه د صحت لپاره اخیستلی شي، نو موږ ویلی شو چې په دغه غیر مساواتو کې دغه x څه شی دی؟ متحول دی. څه شی دی؟ متحول دی. ښه، د مجهول پېژندنې لپاره یوه ساده معادله درته لیکم چې x منفي 3 مساوي کېږي 15. اوس دلته موږ دغسې وایو، هغه کوم عدد دی چې د 3 سره جمع شي او مساوي 15 شي. دلته یوازې یو عدد دغسې پیدا کېږي چې د 3 سره جمع شي او 15 شي، یعنې داسې بل عدد نشي پیدا کېدی چې موږ هغه د 3 سره جمع کړو بیا د هم 15 شي. نو دلته x یوازې یو قیمت اخیستلی شي. یو قیمت څه ډول پیدا کوو؟ دلته د مجهول په څنګ کې معلوم رقم د مساواتو بلې خواته بدلوو. تاسو ته معلومات شته چې د عدد په بدلون سره د هغې علامه هم بدلون کوي. 15 منفي 3 x مساوي کېږي څو سره؟ 2 سره. نو موږ ویلی شو چې x پر ځای که 2 ولیکل شي او د 3 سره جمع شي 15 کېږي، بل عدد نشته. صحیح؟ نو دلته موږ وایو چې x دغه ځای کې څه شی شو؟ مجهول شو. څه شی شو؟ مجهول شو. ښه ګران زده کوونکو، هیله ده چې په دې درس پوه شوي وئ. تر هغې چې د یو بل درس سره حاضرېږم، د الله په امان.